دوستانو خاوند چې کله مسافر شي نو ښځه ولې کونی کیږي یعنی بې لارې شي. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به درته دا وایم چې خاوند مسافر شي نو ښځه ولې او څنګه کونی کیږي. نو دغه ټول معلومات درته په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. او که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نن به مو په دې خبره پوره پوهم چې خاوند کله مسافر شي نو ښځه څنګه کونی کیږي یعنی بې لارې کیږي، بې حیا شي او د پردو سړو سره رابطې جوړوي. نو دوستانو داسې ویل کیږي چې د کومې ښځې خاوند په بهر ملک کې مسافر وي او په کلونو کور ته نه راځي او هغه خپله مزدوري کوي او کور ته نشي راتلی او ښځه چې کونی شي یعنی بې لارې شي، دا خبرې څه حده پورې صحیح دي او هم غلطې دي، ځکه چې ټولې ښځې یو شان نه وي. نو د کومې ښځې چې د واده نه مخکې د چا سره رابطه وي نو هغوی د واده نه بعد رابطې هم ساتي او ورسره جنسي تعلق هم ساتي او ورسره ګپ شپ هم لګوي. هو دا ټولې ښځې نه وي، ځکه دغسې ښځې په سلو کې 5% وي او نورې داسې نه وي. او هغه ښځه خاوند چې خپلو کې مینه لري نو هغوی کې داسې نه راځي، هغه داسې د حیا ژوند تیروي. او چې خاوند یې بهر هم وي بیا هم ښځه د هغه په نامه ناسته وي او بل چا سره تعلق نه جوړوي. او سړو له هم په کار نه دي چې د ښځو نه زیات وخت جدا تیر نه کړي، ځکه چې څنګه د سړي خواهش وي نو دغسې د ښځې هم خواهش وي او هغه د سړي نه ډیر وي. دوستانو زموږ ویډیو تر دې ځایه پورې وه چې در سره مو شریکه کړه. ټول معلومات دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مې را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلو. الله پامان.